استاسو بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړه چې ته صاحب دوه ورځې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیه السلام پته مې ایو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې مې پوي کچ دی یو لوی پیر مقام ډیر اوچته او کدا طالبان چې دی دا وظیفه خوري او په جمعاتونو کې ډیر دي د دې مقام اوچت هغه ورتل صاحب د هغه سړی مقام اوچته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب ته روان ویل دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپي او دا ویل بس ویل ما به چشمدید پوي ویل ډیر خطر آزاد شپې د شپې راوتی دي دواړه نه پیر صاحب خلوت خانه ته تللی دي دروازه ټکولې ده سوکه او وزیر ورته وایي بادشاہ ور سره ده چې زه جبرائیل علیه السلام خاول په خیر رااله وساخو خرو عادت څه پوهېدو چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته هم راځي وایي زه جبرائیل علیه السلام یم او خدای وایي چې نوره خواري مه کوه بس ته مې ورسولې خپلې مرتبې تسبیح مسبیح هلته لړه کړي دي وی مړه دومره لیټ شوې زما بیړه تباه شوه په وظیفو کولو ویل ښه بادشاہ ته ویل پوه شوې پې کافر هم شو ورپسې وی راځه اوس جومات ته راغلی دی طالب ډیوه بله کړې ده د شرشمو د تیلو کتاب ګوري دروازه یې ټکولې ویل څوک یې ویل زه جبرائیل علیه السلام یم خدای وایي چې خواري مه کوه همداسې به دې ملا کم پخوا د طالبانو به داسې غټې غټې کوتکې ګرځو کوتک ته یې لاس کړی ویل ودرېږه چې ستړي مه شي درته وکم خو چې دروازې ته راغلی بادشاه او وزیر دواړو منډه کړې ده ویل ودرېږئ که نه دا جبرائیل داسې خوار دی چې ما پسې راځي چې ځای ته لاړه نو بادشاه ورته ویل ما دا ومنله چې مقام د هغه چا اوچت دی چې چا علم کړی تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې آدم علیه السلام پویو چې هغه بې نیاز دی د هغه خوښه ده چې هر کله نظر د کرم وکړو انسان خو عاشق او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې د دې منظور نظر شي د ده کار دی د دې سره چې دی به په در کې ورته پروت وي معشوقې خوښه ده چې کله نظر د کرم پې وکړو رمضان یو بزرګ تیر شوی دی هغه وی عاشقان ډېر پراته رمضان دي په درد صنم عاشقان ډېر پراته رمضان دي په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي تبا په در کې ورته پروت باقی دا غي نظر د کرم کیږي کنه کیږي د سره ستا کار نشته لکه رحمان بابا وایي چې ما چې سترګې و ګل رخ ته واړولې ما چې سترګې و ګل رخ ته واړولې په هغو سترګو مې وینې وجړلې محبوب باندې مې چې نظر پریوت په هغه سترګو مې بیا وینې وجړلې خو ما ته ګوري نه نو چې د د عشق ډېر په تیش کې راغلی دی نو وایي چې د نیت د اشنایۍ نه و صنما چې د نیت د اشنایۍ نه و صنما نو د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې چړه نو ما دا سترګې به دې ګنډلې وای چې ما تا ته ډوکته محبوب استا په تصرف کې نه دا غي خپل خوخه چې تا ته ګوري او کنه ګوري تبا تمام اسباب د عشق دي آتا مهیا کړی وي نور مخ کې داغه خوخه ده چې تا ته ګوري کنه عرض داو چې الله محبوب آدم علیہ السلام ته تقاضا کوي چې یا الله اوس چل راته وخه کیږي بس محبوب نه حکم وشو چې توایا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا ما پخپل ځان پخپل زیاته کړي دي وان لم تغفر لنا کتارا تبخنا نکړه وترحمنا او تارا باندې رحم نکړو لنکونن من الخاسرین ما کار به خراب شي 300 کال پس 300 کال نن زمونږ د ملک ته وګوره څه ملک دی څه وطن دی چې څنګه مونږ یو داسې را باندې حکومت تاسو وګورئ د کراچۍ کې بیا اور بل شو
जुनेजो साहब एलान को چې زب کراچۍ کې ناستم الکه ته مولای چې کراچۍ کې کینی او جنازې به د خلکو کې او لمبه به بیا د صوبه سرحد نم یو درې وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کوي راشي ا د صوبه سرحد وزیران چې کوم تری قسم په خدای چې درې واړه ګونګیان دي په خبره درې واړه ګونګیان دي چې غوږ دې په داخله کې نه ورننه استم په خبره به پوي دای غوښتي چې راشي د کراچۍ جنیجو به التناس خلک کباب کیږي لګیا ته په دغه ستر ګړون شې چې دا ته پی ګوري په خبرګو کې نه خلک والله کال ابل ورځ د کراچۍ خلک راغلي ول مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه ماجر او بهاریان ولې مړ کوو او غي مونږ ولې مړ کوي والله کراته پته شته خو یو आवाज شوه دی چې وحی دا आवाज چا کړي دا چا کړي دا आवाज هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړي دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه امریکا ده دا आवाज هغه کړي اوس وزیران بزی او التبه چې د کراچۍ کې د خلکو جوړې کوي دی په جوړ پويږي جوړه په کراچۍ کې کول غواړي دته د قوم مشران پکار دي دته خبرلوس خلق پکار دي دته زبان دراز خلق پکار دي تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږي تو وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کیږي کنه کیږي یو ورځ دا شرمېدلې حکومت د قوم بچی کباب کوي لګیا دي خپل هم ته سن کیږي خو قوم تعطیلو کا کنه تا خدای تبا کا چې تباشي قوم تعطیلو کا چې راشي مونږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو کوي تو وګوره چې کیږي کنه کیږي یا لکه افغان حکومت پیشکش کو دا زما د جماعت سی ډی والا دا خبره اسې دل تارتو پړتو ملي قسم صفای ولي کچه د زیولک په داس پیګمو کې ورننه وزي افغان حکومت پیشکش کو ماته ګوري ماته چې زه جنگ بندوم ولی بنده دا ستاسو ملک دی خپل ملک ترازی او د عام مافای اعلان وکړ افغان حکومت نجیب نه دی کړي روس دا اعلان کړي چې ما جنگ بند کو ځکه چې جنگ خو روس کولو په کابل کې مجاهدو سره د روس جنگو د کابل حکومت نجیب الله څه شه دی او ګډاګه ناشته او اسی او شې کې نو له خبره د روس وا روس پیشکش کو چې زه شپږ میاشتې به زه جنگ نه کوم په دې راس پوي دا کابلیان دې په دې خبره لګزان پوي کی ځکه چې کابلیانو ته هغه ورځ وی چې خدای او قران او دې جوړې ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړې شیطانت کابل ته یو نه سي دا دلیم چې څه زده کړه مونږ نه چې دا ګند دلته یو نه سي دا چې د خدای په قهر باغته یې الته لکه دا مونږ چې پیخ څنګه چې راغلی یې خالی او ذهن هغه سي زئی په دې دا خلق ځان پوي روسو چې زه جنگ نکو دلته د افغان مشرانو نن سو ورځونه په جرګي دي څنګه چلو کو غوږ کې دی که د روس دا پیشکش د جنگ بندای شپږ میاشتې به روس درته صبر وکړي او شپږ میاشتې کې هم ستا سړي تله او جنگ کولو نو روس به د ټولې دنیا خوله ځان نه واړی هغه چې اعلان وکړو بی بی سی جرمني چین د دنیا ټولو ملکونو یې خیره مقدم وکړو چې روس ډېره لویه مهرباني وکړه چې د جنگ بندۍ اعلان یې وکړو په کابل کې نن سویمه شپه ده چې بی بی سی پې لګیا دی ټولو د روس شکریه ادا کړه چې تا چې جنگ بند کړو ستا ډېره لویه مهرباني ځکه چې اول خو دا ټول ملکونه لګیا چې روس ظالم دی کنه روس ظالم دی اوس روس وی چې زه جنگ نه کوم هغې یې شکریه ادا کړه او دلته نه د امریکې په شیطانت مونږه ټکه ټوکه جاري وساتله شپږ میاشتې پس به قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ درکړي چې نه به د پاکستان او نه به د ګلستان داسې ګړچ دله درکړي روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړوله دنیا چې تاسو ویلي چې په روس لعنت دا د ما جنگ بند کو سره د دومره لویه قوته او دوی یې نه بندوي اورېږه چې درته چلو خیم چې تا ته امریکا را رسي چې ستا ما بیړه تباه کړي او که نه مې تباه کړي دې ته سوچ وکئ
ضیاءالحق صاحب دے دیتا سو چکی, جنیجو دے دیتا شو چکی, دا گورنلان دے دیتا سو چکی چې کدے پیشکش تاسو مسترد که او پاکستان یو ځلې د دې قهر په ضد کې راغی چې امریکا در تر رسی پاکستان به داسې تباہی لکه په ډاکا کې چې امریکا را رسیدا او ډاکا تباه شوی وه. د امریکې ویلي چې زما 1 نمبر بیړۍ در روانه ده که نه وي ویلي په ډاکا کې چې څه وخت کې ستا 1 لک فوج جنګېده لګیاو او جنرل نیازي ویلي چې زما په لاس به ټینکونه تیریږي. تاسو خیال راغی جی زما په لاس به ټینکونه تیریږي. هغه د روس 9 نمبر بیړۍ د امریکې 9 نمبر بیړۍ تورو خاورو لتلې وه او ډاکه مونږ نه کټ. داسې مونږ د امریکې غنمو او د اسخا بنینونو او د اسخا جرابو وړاندې کړي یو او د امدادونو وړاندې کړي یو چې د کابلیانو د برکته زمونږ هم نیستی غوڅې شوې. کابلیانو باندې کراوریږي په مونږ راسسیږي. ته ورشې افغان مهاجرو کې دا زمونږ خلق چې افسران دي نیستی غوڅې شوې نیستی والله چې زما وس پې ورسي او زور خدای خبر چې دا خوب زه وګورم چې زه د دوی د خېټو نه درته دړی دړی ممنعي وباسم. والله که دا ملیان زه پرېږدم دا د مدرسو په نامه باندې چې نن د پاکستان لکونه روپۍ لکه ته وزیرې یو ملا د 2000 روپو چای وکړی او 3 لکه روپۍ دې ورکړي او ځینې ملیان زمونږ دا جومات دی دا جومات چې دا زه پکې مونځ کوم وختي راته چا وی لاندې یو 2 کسه لګیا وي چې ملا یې غټ دی او جومات یې وړوکی دی. تاسو کې به چا ویلي نو مال دې غټ ملا له غټ جومات څوک ورکوي؟ غټ جومات خو هغه ملا له ورکوي چا د دوی دبلې غږوي. محمد خان جومات ماله څوک راکوي؟ مالګو منډۍ جومات ماله څوک راکوي؟ صدر کې سونیاري جومات ماله څوک راکوي؟ زما چې دغه خولۍ خدای خبر چې قبر لم ځای راکړي نو ما غټ جومات مونږ له راکوي څوک؟ نو خبره دا ده چې څوک خو د لوږې مري. دا جومات دی راشئ د دې امام وګورئ په دواړو سترګو ړوند دی. دې جومات نه سړی وظیفې شګۍ کلي ته وړي او وخت پې تېروي. د دې جومات سړی وظیفې بیګانه سهار طالب یوسي او د ښځه او بچي هغه سړي ټوکړې خوري. یعنې څه امامان خو دې بیګانه سړي ټوکړې خوري او چا دې خېټه پورې منګي تړلي. والله چې بنوسي لورونه دې خېټو ته در واچوم او کلمې هم ډېرې کم په دې ځمکه باندې. تاریخ پاکستان وګورئ هغه ګلزیړی به پکې وګورئ چې عقل به مو خوځي. نو د دې وجې نه تاریخ چې دی دغه وجه ده چې تاریخ په باب د دین کې اس وقت نه لري ځکه چې اصلي دین چې دی هغه قرآن او حدیث دی. یا اقوال د ائمه مجتهدینو دي یا اقوال د ائمه محدثینو دي یا اقوال د فقهاو دي. دینه سوا نور ټول منګړت خبرې. پرون مانا په یو مجلس کې چا تپوس وکړو چې په نسوارو او 10 ماتیږي که نه. اوس زه پوه نه وم چې هغه ملا چې فتوا ورکړې وه چې په نسوارو او 10 ماتیږي ما سره ناست او داسې مجلس کې رانه خلقو تپوس نو ما ورته وویل چې په نسوارو او 10 اله ماتیږي که سړی بېهوشه شي یا نسواري سړي نسواره چولو سره خولۍ وینه وکړه یا خولۍ پخه وه اوبه ترې ووتې پوکړی دي که د پولۍ دي هغه ماتې شوې نو بیا خو اودس ماتي او که دا نه شوې نو بیا خو اودس نه ماتي. آیا د خدای قمقل پکې پاسېده وی دی خو وایي چې ماتیږي فتوا یې ورکړې نو مال که ماتیږي دی به ما هم پوه کړي. نو اخر دین خو د یو ضابطې او د یو قانون نامه ده. دا خو د چا د پلار د یا د نیکه جایګیر نه دی. ما به هم پوه کړي. بس هغه غریب هم غلی شو اډو جواب یې ونه کړو. خبره دا ده چې دې خبرو کې دین قانون دی. قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت نه دی. دین عبارت ته د سلورو سیزونو نه. ادله د شرع سلور دی. آیات حدیث اجماع او قیاس دا سلور دلائل.
اول خبره به پایات کی کایات کې نو بیا به حدیث کی او که حدیث کې نو اجماع کې به اجماع کې نو نو بیا به په قیاس کی قیاس سلورم دلیل دی د شرع او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث کې یو صحابي پیغمبر لګلو چالت تب فیصله پڅ شي کې هغه ورته بکتاب الله زبال ته د ملک فیصله د خدای په قران وفعل لم تجد که قران کتاب پیدا نکړه بیا پیغمبر ته وې ستا په سنتو بکو زما سنتو کې پیدا نکړه بیا ورته اجتهد برای یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکې زما او ستا رای دواړو برابر بیا به اجتهاد اوس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري اجتهاد به هغه عالم کوي چې داغه په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد وي هغه په مقام د اجتهاد خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه ده یا لکه زمونږ په دین کې پلانې کارواله کې پلانی پیر ویلی نه چې د پیر قول قانون نه ده د بزرگ قول قانون نه ده قانون موجود ده نو بیا د بل چا قول قانون نشي کې دا یاد لرئ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت کې زکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړه بیا قران وایي چې دی دوارو ته الله وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما تو ستا بیبي دی په دې جنت کې اوسېږي خورای اوس کوي چې چا تم رضا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دی بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي معلومیږي دا چې سکافي وخت دوی په جنت کې اوس بوټي څه شی دی کې د ائمه او اختلاف دی څوک وایي څه بوټي او څوک وایي څه بوټي او بار تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانه دانا نیمه آدم علیه السلام خوړه او نیمه بیبي حوا وخوړه اوس وی خوړه ولې ځکه چې آدم علیه السلام دا خیالو چې قسم به په دروغه څوک څنګه خوري د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړو دلته دوه خبرې یا خدا چې آدم علیه السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو د په قسم اعتبار وکړو او یا دا خبره چې آدم علیه السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري ځکه دا قران ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور دې دوړو ته قسم وخورو چې دې بوټی نه چې الله تاسو منی کړی ای دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کم اون خوړه او کوم خوړه ټول عمر په پاتې شي او کوم نه خوړه نو دې جنت نه به مباس دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بیبي حوا نو الله ورته فرمایل چې اوزید دې جنت نه بار بیبي حوا په جده کې راوغورځیدا او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راوغورځ 300 کال دا دواړه جداو الله ته التجا وکړه چې سچ وشو اخوش اے الله اوس راته د معافی چالو خایا معاف کیږي بڅنګه الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف بشي دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړي وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين خدای کتا مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارو نه دا وظیفه 300 کالو عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کالا بیبی نه جداو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانه کوي چې غیبت ځای مونږ بچو
او بل طرف ته بیا د خدای بے نیازی ګوره، بے پروايي ګوره. ذکریا علیہ السلام چې قوم ورپسې شو منډې کړې، چې منډې کړې نو یو ونې له وی چې پناه راکا، نو ونه په منځ دوه شوه او ذکریا علیہ السلام پکې ورننوته، بیا یو ځای شو. خدای ورته وی ښه زما په موجودګي کې تا ونې نه پناه څنګه وغوښته؟ قوم اره کېښوده ونې د پاسه، دته یې وی که دې اواز وکړو نو کار به دې خراب، شور به نه کړي. په دا منځ یې دوه ځایه کواره. تاسو خیالو یوسف علیہ السلام د خوب په تعبیر ډیر خپه ده. یو سړی له د خوب تعبیر وکړو، ورته وی چې کجیل نه وتی ته به د بادشاه خادم ولګي، ستا د خوب دا تعبیر دی. بادشاه سره ولګي دي نو لږ زما شپارس ورته وکړه. الله ورته وفرمایل چې ښه زلیخی چې په کوټو کې بند کړی وي او ما نه د امداد وغوښتو نو د تاخانو نه مې راوویستې او اوس دې په جیل کې دې سړي ته ووایي چې خدای ته بادشاه ته زما شپارس وکړه. نو حکم راغی او د یوسف علیہ السلام قید 12 کاله. اندازه کوي مونږ خو غرق یو، تباه یو، زمونږ د نجات لار نه ښکاري. ګوره چرته سو پورې چې د قانون تعلق دی نو زمونږ د نجات لار نه ښکاري. دا کم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه دی، دا عذاب دی. عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي او تکیا به د هر وخت د خدای ذاتی په بندا د تکیا وکړه، نن دې سبب نه بیا به څه چل کوي. او یا بس ته عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. تاسو خیال را نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاک وی چې دا وظیفه کوا، زما خوخه ده چې هر کله مې معاف کړي. دا ملک ستاسو د پلار دی چې چا دله چای وکړي 1 لک روپۍ، چا دله روټۍ وکړه 2 لک روپۍ، دا د ملک خزانه ستا ده. ایمان پیدا کوي او شرمېدلو ایمان پیدا کوي. عربو ته په میاش کې منډې وهي لس ځله، د عربو غوندې ایمان پیدا کوي. په عربو کې یو جماعت وښایئ چې د هغې امام د گریډ 18 او د گریډ 19 افسر نه، یو امام. تمام جماعتونه د سرکار په تحویل کې دي، د تمام جماعتونو تنخواه ده، خادمان دي، ایر کنډیشن دي پکې، قالین دي پکې، محراب کې دروازه ده، امام رانه وزي دلته منځ ورکي او بیا وزي پکې. امام تا نه خبر او ته امام نه خبر. دلته امام خو نه دی، ماشکی دی. مړی در کې وشي راشه امام صاحب ګوته پکې ووه، که زه به ستا د مړي کونه کې ګوتې زه وامه. دلته خو امام څوک چې د دوی مدې وي یا په مزو کې دي. که چا دومره مو وی چې د دوی جامې خیرې نه دي، اب بیګانه سړی وظیفې خوري. دا مذهبي امور دي او دا محکمه اوقاف دی او دا حج پالیسی ده. اوس د حج ډولکی بیا شروع دی، حج لا کال پاتې دی، داخله اوس نه شروع کی چې د دوی ښځو له پکې ګټې په بینک کې راوړي. اوس ولې زه پیسې داخلې کړم 30,000-26,000 روپۍ اوس نه داخلې کړم او حج له به ځې کال پس. دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی؟ نو په دې د افغان مشران هم سوچ وکړي، ضیاءالحق صاحب دې په دې سوچ وکړي چې دا خلق پوهې که کني والله ضیاءالحق څه پروا ده. او که ډس شو جازونه تیار ولاړ دي، زی به امریکې ته یا لندن ته، خبره زمونږ ده، مونږ به تباه نه شو، زمونږ به بیړي غرقه نه شي. نو که ټول افغان مشران په یو خبره متفق وي او یو پکې ورانه کوي د 60 نه 19 یو مړی ته بوټه وباسي، نو د روس دا پیشکش یو طرف ته خو ښه دی چې خدای په خیر خیریت روس تباه کی او دا مهاجر خپل وطن ته لاړ شي. بل طرف ته که مونږ ورانه جاری وساتلو دومره خطرناک دی چې د پاکستان به دې بیړه تباه. یو عذاب پکې دام دی چې ما ته بله ورځ یو سړي ووی چې مولانا صاحب تاسو وایئ چې پیغمبران دروغ نه وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ولې دروغ ویلی؟ چې هغوی ورته راله ورته وی چې راځه چې میلې ته ځو، او ده ورته ویل انی سقیم، زه بیمار یم، حالانکې دی بیمار نه و. نو ما ورته وی چې بھئی خبره دا ده چې بیماری په 2 قسمه ده، یو بیماری د زړه ده او د روح ده، او یو بیماری د بدن ده.
ابراهیم علیہ السلام غرض داو چې میلو لا هغه خلق زی چې په زړه جوړي. تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چا پلار مړي یا زوی مړي یا ښځه مړی یا لور مړی او تو ورپسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې ته لاړ شو، لاړ به شي در سره؟ په دغه خبره خو به پوهېږئ چې په هغه جوور لږ نه پوهېږئ، دومره خو به پوهېږئ چې د اختر په ورځ د سړي پلار مړي او تازه یې ښخ کړی او مرګري ورپسې راشي چې هلکه راځه چې میلې لځو، نو لاړ به شي ورسره. وجه صحیح داسې بیماري سي بیمار خو هم نه ولې نه ځې؟ اب وی زما اړه نه وینې ساسي پلار مې مړ دی او ته ماته وایې چې راځه چې میلې لځو. د پیغمبر د اړه نه وینې ساسي د قوم د بېدینۍ په وجه. پیغمبر خو زمونږ غوندې نه دی، پیغمبر خوړه بیماري 24 ګنټې چې هغه د قوم بېدیني او د قوم بغاوت ګوري. اوس مونږ خو دغه یو صاحبه د او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې ستا کور ران شي نو زما کور جوړ شي، ستا کور چې وران شي زما کور جوړ شي. تا کره مړی شوی دی، ما کره صاحبه ماښام روټۍ را روان، الواګانې را روان، د شرشمو د ټیلو ډیوه را روانې، ما کور آباد شي. د تختې جوړه ماته ملو شي، د څلوېښتی ماته ملو شي. خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ماته نه فایده نشته، ستا په مرګ کې زما کور ابادي. مونږ خدا شي او پیغمبر خدا شي نو کنه، پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي دي. مونږ غوندې خو نو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انی سقیم، میلو له هغه خلق ځي چې په زړه جوړي. د چا چړه بیماري هغه میلو ته ځي. زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستاسو، زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ، نو زه میلو ته تلی شم. نو ماته وی ښه اوس پوه شو. ویا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو، ما یاره د دې قابل نه چې زه تا سره خبرې وکړم او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نشم، تنګوه مې ما. ویل نه جي هسې ځان پوهوم ما چې څو کاله عمر دی دی کم از کم 55-60 کال عمر مې چې په 60 کاله کې پوه نه شوې کور دی وران شه، دې نه پس به څه پوهېږي، دې نه پس به څه پوهېږي. وزه د دین خبره ده. په لاره روان دي، ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده. د هغه بادشاه قانون داو چې کم سړي سره به ښځه وه نو هغه به یې ترې اخسته او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې ترې نه اخسته. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ترې وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته ووی چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه یې خور یم. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې، انما المؤمنون. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته ووی چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې، شریعت کې زما ته په عقد نکاح اغستې، نو ته ورته وایې چې زما رور دی دا چلو. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خدا سي نو، او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. 1400 کال وروسته پیدا خلق یې، اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې د هغې خلقو متعلق یو خبره وکړو، کجا هغه او کجا مونږه، کجا د هغې ایمان او کجا زمونږ ایمان. زمونږ څه ایمان؟ د هغې ایمان دا و چې څه به یې ووایې نو سر به یې کټ کو او خبرې نه به نه رستو کی. ایمان یې څه و؟ وہ بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. عاشقانو کر معشوقی تو وہی سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں،
हम न पड़ जाए तेरी तलवार में د سر پرې کېدو غم راته نشته خو هسې نه چې زما سر پرې کېدو سره ستا توره چېرته کږه نه شي دا موږ غوندې بیا د پاکستانیانو غوندې پاکستان الله یو خبره مې چاته کړې وه خبره د هغې برعکس وخته ما ته وایي چې مولانا صاحب ملیان هم دروغ وایي ما نه ته پوهېږې نه قمقلې مسله دا ده چې الناس علی دین ملوکهم خلق د بادشاه په مذهبي زمونږ بادشاہ دروغ جن دی نو که مونږ دروغ وایو خفه کېږه ما مونږ بادشاہ دروغ جن تاسو وګورئ 10 کاله وشو چې دې سړي دا قوم د اسلام په نوم څه په دوکه کې وساتلو 10 کاله بړی سي راخوشي کړي اوس په ملیانو ملاس ووال اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی چې د خلکو یې خولې له راوست تاسو له شرم نه درځي شرم بیا په خپل اخبار او په خپل ټي وي او په خپل ریډیو باندې خو د بار ملکونو ایمانداری منه شر کوي کنه شرمېدلو تاسو په شرمېږئ پرون د چین لوی رهنما استعفا ولې ورکړه ولې ځکه استعفا ورکړه چالکانو جلوس ویسته او هغه اعلان وکړو چې دا زما د تنظیمی امورو د نااهلیت وجوا چې د الکانو جلوس وستو لہذا زیستی شرمېدلو بیا خو په ریډیو باندې مو وایي چې د چین وزیر یا د چین یو مشر استعفا ورکړه ځکه چې د چین الکانو جلوس وست دلته په کراچۍ کې په سونو خلق کباب شو غوث علي شاه پلار تاسو ولې ځان ته ساتلی دی کابینه ماته کړه او مغه خرم بیا واغست مرکزی کابینه ماته کړه او مغه خلق بیا واغست ولیم ساتل د وزیر اعظم شرافت دا دی د انسانیت دا دی چې ستا په ملک د یو خدای بندگان او د یو قرآن او د یو اسلام منون کی خپلو کې او جنګېده د دا معنا ده چې دا حکومت نه اهله دی نو دته فورا مستعفي کېده پکار دی فورا تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د اسلام نامې علي حضرت عثمان رضی الله تعالی په کور کې چې محاصره وشوه فوج ورسره و د تمام دنیا امیرو خلق ولراله چې اړرو که چې دا خلق کېمکو حضرت عثمان ورته وفرمایل چې نه ځان به کېمکم خو د قوم په مرۍ به چرې چاړه ونه چلو ځان په تبرونو او په تورو علال که فسیکفیکهم الله یاتې وی چې د توري گزار په وشو د وینو د مزغو ساس کی په قران ور پریوت خزه رااله چې لاس یې ونیو بل گزار چې پیراغه د خزه ګوتې هلته وغورځي ایمان خو دې ته وای قوم کباب کیږي قوم مری پالیسی چل تاله نه درځي قوم راضي ته نشي ساتلی ځکه خو دروغجنې کړ څه چې وای دروغ وای نو د دروغو مزه خو لنډي ایو سړی غاټ غاټ بریتې ساتلی چې غاټ غاټ بریتې ساتلی نو خان چې چرته نو وای خان دا زمونږ د دې غریبو د خدای کور باندې دی خدای بیړه تباہ والله چې په دې خانانو ما د خپل مړي قبر نه کنسته چې زدوی پرې نه خان کې مړی شوی نی چې غریبو په کونه کې لکای منډلی او صاحب چا به بیلچی پوګه کړی چا به دغه هغه سړی له قبر کني چې استا قبرم کني ولی خان تشرا شي داسې دوا کوي او تاسو یې غلامان 200 کاله د پیرنګي غلامانه ذهنیت د قوم د مزغونه نه دی وت اوس مغه مردار عادت در مغه پلیت عادتونه د غلامای درکې تاسو په سلويخ کاله کې دا تصور نه کوئ چې مونږ یو آزاد قوم یو د خدای بندگان خو نه خانانو نوابانو د دې بندگان زه بستا د مړي قبر کنم چک به بیلچه پوګه کې او ته به مدیرې لځي کته نه زوی بدلېږي وراره بدلېږي ته هم ځکه زه بستا قبر کنم او ته به زما قبر نه کني او رضی خان خزمړه چارته ته تلې مال نه ویل ولې مال زه د غریبو جنازو ته چې نشم تلې د خان ته بنه او خان لبه ال جنازې لازم چې بمباری په قبر کولې شم دغه چې دا غټ غټل تراغلی بل ځای کې پلاس ناراضي د شیخ محبوب علي خان په قبر می تقریر کول
माल जागौर गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पे सब दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूम। कल बराता तुझ में जो गुरूर, वो आज कहां है ए कासे सर, वो तेरा ताज कहां। दागा शेख महबूब अली खानो चे द पेरंगियानो लो निजाम मशीनरी द पलास में चले दल मल कल बराता तुझ में जो गुरूर, वो आज कहां है ए कासे सर, वो तेरा ताज कहां है। दगेला तले नो अजीजानो अर्ज में दाओ चे मुंग के सहलियत पकार दे, मुंग तदा महसूस कोल पकार दी चेजे आजाद सड़े ज मजदूरी को मेहनत को जान लरोटाए खपला गटम न मेहनत बारी बस्ता वाले को सलामू न बता। हां अगर सरी त सलाम कवा ची सवाबी पर खुदा द पा रही ताला वाले ईमान पैदा कई दावरो। औरंगजेब बादशाह रहमान बाबा तो वे कल कल राजा का न जमा दे दरबार था अगर तल सुन पारा वे कल राजा समाता शेरू न बोए अगर तल वे आओ वर्तल नन पत्रख के में जानान पलास के में जाम दे, नन पत्रख के में जानान पलास के में जाम दे, जका औरंग द जमाने जमा गुलाम दे। औरंगजेब का आरायश द तख्त ताज का, खो मर गए बैदा तख्त ताराज का। तो नाज पदे तख्त और पताज के ओ अल्लाह जदयार तस्वीर पत्रख के गर्जाओ मां और दमयो जाम में पलास की विनो औरंगजेब ताख पल गुलाम गणमा। तब जमा जोंगड़े तराजे जबस्ता महल तनराज ईमान दा पैदा कर मुंग खुद खुदा पखड़ सैलाब योड़े की मुंग हो इस्लाम पर शर्मुनो हो शर्मो मुंग दला सखद इस्लाम बीड़ी तबाश दा कुरान बा जमा दे पुखदा कसम हुई दा कुरान बजौलनी और द क़यामत पौरस बजमुंग पगाड़ा के प्रति पमुंग बांधे बलोय गवाह लोय गवाह बदा कुरान वी दा अल्लाह प मखके चे अल्लाह दागा खल्कु ताबेदारी कौला और दागा खल्कु पूजा पाठ कोलो चे कमो खल्कु जखपूल आंदे पैमाला वलमा कमो खल्को चे जमान निजाम प मल्क रावस्ते शो और जवर तस्पक कारे दमो दमल कानून द पेरंगी निजामो खुदा दा पीर साहब दा मुला साहब दा आगा बी दिनो दवागो उस पद से की मुंग ने मुला तोब जमुंग दा मुला तोब बदासी लका मौलाना हुई अलबसा मुश्किन जुल्फे यार मां अलबसा मुश्किन जुल्फे यार मां चूंकि मादुज दे मो जंजीर मां अलबसा मुश्किल जुल्फे यार मां चूंकि मादुज दे मो जंजीर मां वही जमाद यार जुल्फे खुद मुश्को द अंबरो पशानी दी लेकिन जखो गालिब माद पारबती जंजीरू न जोड़शी नाजिजानो पर खुदा में भी कसम वी दगा कुरान और हदीस बर मुंग द पार जंजीरू न जोड़ी और पर मराई के बेराता चूल द क़यामत अतकड़े वो पलासुनु की नहीं पखपो की बनी खुजू हो फगुल्लू हो रवी नहीं सही खुजू हो फगुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लू रवी नहीं सही और पदे मराए के वर्त जंजीरू नवाचे हुई और आका गई न द क़यामत कैदियान बे पदे मराए के जंजीरे चोले और रवान करे दा कुरान और हदीस बा जमुंग द मराए जंजीरू नहीं
او مونږ بخدای ته پیش کړي. تاسو په دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېږئ چې زه ملایم او ته مړ شوې او ما در باندې قرآن وی جو ټر شو چې هغه د جنت ته لاړ. ستا داسې ټر شو چې کور دې دغه پلار او د نیکه مران دی په قبر کې جنت باندې خبره نشته. زما د قرآن اثر به اله کېږي پتا چې اول خو د اثر په ما شوی که والکه چې کم دم ما نه منلی په تا به اثر وکړي. تاسو راشئ شراب په 1200 روپۍ چې کم بوتل خرڅېږي په کم ځای کې کم ځای خرڅېږي ولې یارېږئ په ایمان یې وایي تاسو ته نه دي معلوم ستاسو به څه ایمان تېروئ چې په جومات کې رښتیا نه شئ ویلی